بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ډیره وخته څه زما په دې کې سوچ باندې چې دغه اذان کې چې موږ اشهد ان محمد رسول الله وایي او په کلمه کې ولې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، په اذان کې زور پر وایي او په کلمه کې پیش پر وایي، د دې څه وجه؟ محترمینو، کیدای سي په دې کې د ډیرو سوچ بند وي، ځکه دلته په کلي کې هم کله کله یو چا ماته دا خبره وکړله نو چې ټولو ته نشر کو ښه به عربي ژبه چې کومه ده دا خپلې قاعدې لري، خپل قواعد لري چې هر توري خپل ځان ته عمل کوي. بعضې مرفوع وي، پیش وي. ولې پیش پر راغلی دي؟ مبتدا دی، خبر دی، مبتدا او خبر مرفوع وي. بعضې داسې وي چې منصوب وي، زور پر راغلی، ولې پر راغلی دي؟ مفعول وي، یا داسې بل هغه یو داسې عامل پر داخله سوی چې هغه ته زور ورکوي. اوس په اشهد ان، دا ان چې کوم دی دا حروف مشببه فعل دی، دا ان دا چې پر کوم توري راسي اسم ته زور ورکوي. اوس اشهد ان محمد، دا محمد دا ان اسم دی نو ځکه زور یې ورکړی دی، او پر کلمه کې دا نسته، نه دی پر داخل سوی نو ځکه هلته پیش دی. نو دا د عربي خپلې قاعدې دي، په دې کې ډېر فکر او سوچ نه وي کول پکار چې کم توري کم عمل کوي، لکه ان الله على كل شيء قدیر. ګوره ان پر داخله سول ته زور ورک، یو ځکه به والله على كل شيء قدیر. نو دا ان حروف مشببه فعل پر داخل سوی دي نو ځکه زور ورکړی دي، نو ډېر په دې کې څه خبرې نسته. فتاوی محمدیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 408. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن